الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين والمهاجرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زموږ استاسو نه درس د سیرت درس ده او موضوع پکې د حمراء الاسد غزا ده. کله چې د احد غزا پای ته ورسېدله موږ او تاسو په تیر درس کې وویلې مشرکینو یوه غلطي چې دوی وکړله هغه دا وه چې دوی غوښتل چې مدینې منورې ته ننوځي او مقصد هم همدا و چې د غزا نه وروسته مدینې منورې ته ننوځي او مدینه منوره هم په خپل تسلط کې راولي، خو الله تعالی د دوی زړونه کاږه کړه او دوی په خپل ځای باندې کوم ځای چې د دوی و هلته لاړل بیرته مکې مکرمې ته وخځېدل. نو په دغه کار باندې دوی ډېر غوسه و او ډېر تعصب په خپل ځان باندې کو چې کاش کې موږ مدینې منورې ته ننوتی وای، ځکه دا هغه وخت و چې صحابه کرام څه شهیدان شو د احد په غزا کې او څه زخمیان وو، نو په مدینه منوره باندې داسې خاص صحابه کرام نو موجود چې هلته دفاع کړی وای، نو کیدای شي چې که دوی ورغلی وای مدینه منوره یې ټوله نیوله. نو په داسې حال کې حمراء الاسد غزا دپاره مسلمانانو صحابه کرامو ځان تیار کړ چې ټول زخمیانو زخمی حالات کې وو. نو دلته کله چې سحر شو دوی پر مسلمانانو باندې دوی غږ وکړ چې د دښمن مقابلې ته تاسې تیار شئ، زموږ مقابلې ته تیار شئ. او نبی علیه الصلاة والسلام هم صحابه کرامو ته ویل چې تاسو تیار استئ، او دوی په زخمی حالات کې وو. نو صحابه کرام ورته ویل چې موږ سمعا و طاعتا تیار یو، یا هم ستا خبره موږ واورېدله نبی علیه السلام ته، یا هم به ستا د خبرې اطاعت کوو. د همدې وجې نه قرآن کریم کې په سورة العمران کې الله تعالی وایي الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. الله وایي هغه کسانو لپاره چې د الله او د رسول اجابت وکړه، د هغوی د دعوت اجابت وکړه، دوی دپاره په داسې حال کې چې دوی زخمیان هم و، الله وایي ډېر لوی اجر دی دوی دپاره. نو چې کله مشرکان د مسلمانانو وتل د مدینې منورې نه جنگ ته ځان تیار کړ، نبی علیه السلام په خبره باندې ټول راووتل. نو 8 میله د مدینې منورې نه حمراء الاسد د مرکز ته ورغله، دا هلته 8 میله اوږد لرې و د دې ځای نه. او مشرکان 14 میله په روحا کې یو ځای دی روحا نومیږي، دې ځای ته ځان راورسول، هلته ځای پر ځای شوه او مشورې او سوچونه کول چې څه کول پکار دی، او دا تعصب یې کو چې کاش کې مدینه منوره موږ نیولی وای. نو په همدغه وخت کې معبد بن ابي معبد خزاعي په نامه باندې یو سړی و چې د نبی علیه السلام ډېر خیرخواه و، او نبی علیه السلام د ده نه غوښتنه وکړه چې ته لاړ شه او د ابو سفیان ته چې د مشرکانو د ډلې مشر و هغه ته ووایه چې مسلمانانو تاسې ته ځان تیار کړی دی، ویې یېروه. نو کله چې دا لاړه او ابو سفیان چې وکتلې چې ابو سفیان ځان تیاروي او ټول خلک را آماده کړي دي، اوس راځي د مدینې منورې په طرف باندې او مسلمانانو سره جنگ ته تیاری نیسي. نو دوی ورته ویل چې نبی علیه السلام او د هغوی صحابه کرامو ډېر لښکر تاسې تیار کړی. نو په دې سره د مشرکانو یو څه د مورال ضعیفه شو او ویېرېدل. خو بیا هم ابو سفیان دلته یو نفر راولېږه او مسلمانانو ته وویل چې تاسې دوی ته ورشه او مسلمانانو ته ووایه چې دا خلک تاسې ته راجمع شوي دي او جنگ در سره کوي. د همدې وجې نه قرآن کریم کې الله وایي چې دوی وویل چې ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الله وایي یقینا خلک تاسې ته راجمع شوي دي فاخشوهم، وویرېږئ د دوی نه. دا د ابو سفیان د خبرې حکایت الله قرآن کریم کې په سورة العمران کې بیانوي. بیا الله بیرته وایي چې فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. الله وایي په دغه خبرې سره بالمقابل لکه څنګه چې د نبی علیه السلام استازی هغه ورغی د هغوی مورال ډېر ضعیفه شو، دوی غوښتل چې د صحابه کرامو او د مسلمانانو مورال به هم کم شي. الله وایي فزادهم ایمانا، د دوی ایمان نور هم زیات شو، قوي شو. وقالوا ویل حسبنا الله، زموږ ته الله تعالی کافي دی، ونعم الوکیل، او الله ډېر ښه کار جوړونکی دی. نو د مسلمانانو مورال نور هم زیات شو چې څومره موږ ته جمع شوي پروا نه کوي. نو بیا کله چې دوی سره مخامخ شوه د چهارشنبې په ورځ باندې، نو دلته بیا د جګړه پای ته ورسېدله او جګړه ونه شوه. نو الله دوی په غنیمت سره بیرته مدینې منورې ته مسلمانان راستانه شوه. نو الله وایي فانقلبوا بنعمة من الله، دوی راتاو شوه
د بیرته راستانه شو د الله تعالی په نعمت باندې وفضل او د الله تعالی په فضل باندې لم يمسسهم سوء چې هیڅ چاته الله وایي څه زخم او څه تکلیف او څه خفګان ونه رسېده واتبعوا او دوی تابعداري وکړه رضوان الله د الله تعالی د رضامندي والله ذو الفضل العظیم والله ذو فضل عظیم الله د ډیر فضل خاوند د ډیر لوی فضل خاوند نو مسلمانان چې په زخمی حالت کې د الله او د رسول خبرې ته سمعا او طاعتا غاړه کې خودله الله تعالی ورته دا مقام ورکړ چې د جنگ کې هغه بوزدل شو مشرکان په خپل لار باندې بیرته لاړ وتښتیدل او صحابه کرام د غنایم سره او بغیر د تکلیفونو نه بیرته مدینه منورې ته راغله نو دا د حمراء الاسد غزا وه دینه وروسته بیا ان شاء الله نور غزاګانې چې کوم یو دي که د الله رضا وه هغه به وایو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمن